بشپړ خبرونه. یو شمېر ډیپلوماټان او کارپوهان د پاکستان د تګلوریز مطالعاتو مرکز لخوا په یوه آنلاین غونډه کې د خبرو اترو له لارې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو پر هواري ټینګار کړی دی. دوی همداشان ټینګار کوي چې رغنده ښکیلتیا او متقابل درک د دوه اړخیزو اندېښنو د هوارۍ او د سیمې د اوږدمهاله ټیکاو لپاره اړین دی. اسلامي امارت هم تل خبرې اترې د هر ډول ستونزو هوارۍ لپاره یوازینۍ لار بللې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستۍ ترنګلتیاوې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د آنلاین غونډې محور. دغه مرکز په خبرپاڼه کې ویلي په دغه غونډه کې ځینو پاکستاني کارپوهانو او ډیپلوماټانو اندېښنو او اختلافونو ته رسیدن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره خبرو او رغنده تعامل پر اهمیت ټینګار کړی دی. د خبرپاڼې پر بنسټ دوی د دوه اړخیزو متقابله اړیکو پر ماهیت ټینګار کړی او په دې برخه کې همکاري په سیمه کې د اوږدمهاله ټیکاو کلي بللې ده. بدون تردید زمانی که درک متقابل بین کشورها و بین زمامداران کشورها باشد، در این عرصه نه تنها فضای دو کشور از لحاظ روابط انسانی و دیپلماتیک برتری و خوبی پیدا میکنه و فضای باز میباشه، بلکه تأثیر خود بالای منطقه هم داشته می باشه. یو شمیر سیاسي شنونکي هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافونو حل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کولو لپاره مذاکرات یوازینۍ لار بولي. در جهان بالاخره راه حل همه اختلافات ولو اگه جنگ هم صورت گرفته باشد مذاکره و تفاهم است. راه حل اختلافات افغانستان و پاکستان هم از طریق مذاکره شده میتونه با شرایط و شروط که یک تضمین منطقه‌ای یا بین‌المللی هم در اینجا وجود داشته باشه، با جای از اینکه اتهامات و بهانه‌گیری و باز مسائل باشه. اگر پاکستان خواستار حل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان هست، باید راه سیاسی و دیپلماتیک را دوباره ادامه داده از طریق صلح‌آمیز با در نظر داشت منافع ملی هر دو طرف به میز مذاکره برگردند تا مشکلاتی که میان پاکستان و افغانستان موجود است از راههای سیاسی و دیپلماتیک حل فصل گردد. ورته مهال د اسلامي امارت چارواکو تر دې وړاندې تل د خبرو له لارې د ستونزو او اختلافونو پر هوارۍ ټینګار کړی او هغه یې د ټولو لورو په ګټه بللی دی. د ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د 2023 زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې را په دې خوا 15.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د کمیشنرۍ استازي همداشان ټینګار کړی چې په تیر زیږدیز کال کې نږدې 3 میلیون تنه او د روان کال له پیل تر اوسه 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. عرفات جمال زیاتوي چې په روان زیږدیز کال کې د راستانه شویو څخه د ملاتړ لپاره د 214 میلیون ډالرو غوښتنې څخه تر اوسه بیا د دې مالي مرستو 8% تامین شوې ده. د ملګرو ملتونو لخوا هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدو د شمیر وړاندې کول. د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالی کمیشنرۍ استازی وایي چې د 2023 زیږدیز کال له اکتوبر څخه 15.5 میلیون تن افغانستان ته ستانه شوي دي. عرفات جمال دغه راز ټینګار کوي چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې 150,000 افغان کډوال دغه هیواد ته ستانه شوي دي. د 2023 کال د اکتوبر میاشتې څخه 15 میلیون تن افغانستان ته ستانه شوي دي. یوازې تیر کال د 2.9 میلیون تنو د راستنېدو شاهد وو او سږ کال همدارنګه د 150,000 افغان کډوالو د راستنېدو شاهد یو. په 2015 زیږدیز کال کې د 2.9 میلیون تنو راستنېدل هر هیواد ته د راستنېدو تر ټولو لوړ شمیر دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. دا د یو ګڼ وګړو د شوق ښکارندویي کوي. یاد بنسټ سخت ژمي ته په کتو سره په روان کال کې د راستنېدونکو لوړ شمیر د اندېښنې وړ بولي او له دوی څخه یې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتونکو عالی کمیشنرۍ د 2024 کال لپاره بې ځایه شویو او راستنېدونکو څخه ملاتړ لپاره لږ تر لږه 214 میلیون ډالرو ته اړتیا لرله. تر ننه دغه غوښتنه یوازې 8% مالي تامین شوې ده. په ورته مهال په پاکستان کې د اسلامي امارت سفیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمیشنرۍ پلاوي سره لیدلي او په هغه هیواد کې د کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې په دغه کتنه کې دغه بنسټ مسؤلینو د افغان کډوالو څخه د ملاتړ لپاره له لا ډېرو هڅو څخه خبر ورکړی دی.
حمایت نهادهای امدادرسان بین‌المللی از مهاجران تازه برگشته افغانستان اهمیت بسیار بالایی داره و اما اثر واقعی آن زمان حاصل می شود که پایدار و طولانی مدت باشه. کمک ها باید منابع مالی کافی داشته باشند که و بر نیازهای اساسی مانند سرپناه، غذا و خدمات صحی، آموزش و اشتغال متمرکز شوند. نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری که در کشورهای همسایه افغانستان نتوانستند با مهاجران همکاری بکنه، در داخل افغانستان باید با مهاجران همکاری بکنه و کمک های بیشتر در اختیار مهاجران قرار بده. ورته مهال د اسلامي امارت چارواکو تر دې وړاندې هم هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د شمېر له زیاتېدو خبر ورکړی او د دې ستونزو ته د رسیدو لپاره له حکومت سره په همغږۍ د نړیوالو بنسټونو پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره په هیواد کې د انټرنیټ د بیې د کمیدو لپاره له هڅو خبر ورکوي. د دې ادارې مسؤلین وایي د مخابراتي شرکتونو ترمنځ د سالمه سیالۍ د رامنځته کېدو لپاره د انټرنیټي بستو بیه به له تیرو څخه هم زیات کم شي. له بلې خوا یو شمېر هیوادوال ژر تر ژره د مخابراتي شبکو لخوا د انټرنیټ د بیې پر کمیدو ټینګار کوي. په هیواد کې د انټرنیټ بیې پر کمښت غوښتنې یو شمېر هیوادوال د انټرنیټي کڅوړو له لوړې بیې شکایت کوي. وایي چې د هیواد د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې مسؤلین باید د انټرنیټ د بیې لا کمیدو برخه کې هڅې وکړي. دوی ټینګار کوي چې انټرنیټ د خلکو له اړینو اړتیاو څخه ده چې د آنلاین برنامو، سوداګرۍ، اداري او ښوونیزو برنامو په حوزو کې مهم رول لري. این خو یک کاری است. اینترنت خو حالی بدون اینترنت کار نمیشه. حالی کل دنیا با اینترنت وصل است. باید که اینترنت هم کاهش پیدا کنه، قیمتش هم بیادر شفاف شوه. از هر نگاه به این ملت خوب میشه، به خاطر از اینکه مردم دیگه چیز دسترسی نداره. کاروبار مردم زیادی، یعنی از 100% مردم 50-60% در اینترنت کارش از ساله. انټرنیټ خو داسې شی دی چې خلک انټرنیټ نه کاروبار هر شی حاصلولی شي. دا نور ملکونه وګوره د انټرنیټ نه ګره کارونه اخلي، د یوټیوب نه او د واتساپ کاروباري خلک. دا انټرنیټ اوس 1 GB په 100 روپۍ افغانۍ دی، په 80 افغانۍ دا خلک نه لګولی شي. بیا ما چې لږ دا ارزانه شي په دې چې خلک کاروبار د هر شي دپاره انټرنیټ صحیح دی. په همدې حال کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا ادارې مسؤلین په هیواد کې د انټرنیټ بیې کمښت په مخه له هڅو ډاډ ورکوي. د دوی په وینا د مخابراتي شبکو ترمنځ د سالم رقابت پر رامنځته کولو سره به د انټرنیټي کڅوړو بیې هم راټیټې شي. در بخش قیمت‌های مخابراتی اداره اترا 2 بار از مارکت تحلیل کرد، از مارکت مخابراتی و یک سقف برای شرکت‌ها تعیین کرده که با تعیین شدن این سقف در مارکت مخابراتی رقابت ایجاد شده، قیمت‌ها پایین آمده و اداره اترا تلاش دارند تا قیمت‌ها دیگه هم پایین بیارن و رضایت مردم حاصل شود. تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادوالو د انټرنیټي لګښتونو پر کمیدو او په کیفیت او چټکتیا کې پر ښه کېدو ټینګار کړی و. بیا هم ښه راغلاست. له هیواده بهر د کندهار د زعفرانو د صادراتو د کچې د زیاتېدو لپاره هڅې دوام لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په تیر کال کې 60 کیلوګرام او د روان کال له پیل تر اوسه 40 کیلوګرام زعفران له کندهار څخه بهر ته صادر شوي دي. له بلې خوا یو شمېر سوداګر په دې ولایت کې د زعفرانو د کښت په معیاري کېدو ټینګار کوي. د کندهار ولایت زعفرانو صادرولو کچې زیاتېدو په مخه هڅې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له 2 کلونو راهیسې د دغه بوټي صادرات بهر ته پیل شوي دي. د یادې خونې مسؤلین ټینګار کوي چې د کندهار زعفران له لوړ کیفیته برخمن دي او د کښت او تولید زیاتېدو په ترویج سره به یې صادرات هم زیاتوالی ومومي. تیر کال 80 کیلو د کندهار څخه هم صادر شوي وو او 6 کال تر اوسه پورې 4.14 کیلو د کندهار څخه زعفران صادر شوي دي چې $55,106 ارزش دی. خو سوي ډېر دي په اصطلاح هغه چې ما درته ویل خریداران یې د هرات پر لاین چون په هرات کې زعفرانو کښت ډېر دی نو د خریدارو د قرارداد هم حالت دی نو اکثره یا شمال ته وړي. اخوا بیا د زعفرانو یو شمېر سوداګر وایي چې دا مهال د دغه ولایت زعفران څو هیوادونو ته صادریږي او دوی د هغه د تولید پر معیاري کولو پروسس ټینګار کوي.
د افغانستان په زعفرانو کې د هرات او کندهار زعفران چې هغه مشهوره دي. په 2014 کال کې تقریبا د کندهار زعفران چې و تر هرات لا په کیفیت بالا و، خو بدبختانه دلته کروندګر د روزنې او پروسس سره نه پوهېږي، نو پر دې اساس ځینې ستونزې موجودې دي او د بازار پر اساس بازار یې کښته و پورته کېږي. تقریبا ښه زعفران د 70,000 افغانۍ څخه نیولې تر 1,10,000 حتی 15,000 افغانۍ پورې په عمده حساب پیدا کېږي. سوپرلیگین داره، رویال داره، پوشالی و 85,000 افغانیه، نگینی و 1,00,000 تا 1,10,000، سوپرنگینی و 1,20,000. ورته مهال د کندهار د کرنې ریاست مسؤلینو تر دې وړاندې هم د کرنیز سکتور معیاري کولو، د بدیل کښت زیاتېدو او د دغه ولایت کرنیزو محصولاتو زیاتېدو لپاره له کروندګرو څخه د ملاتړ لپاره له هڅو خبر ورکړی دی. د چرګانو یو شمېر فارم لرونکي په بازارونو کې د خوراکي دانو پر کیفیت ټینګار کوي. دوی د چرګانو د دانو د کیفیت په لوړېدو ټینګار کوي او وایي د ستونزې ته نه رسېدنه په بازارونو کې د چرګانو د بیې د زیاتېدو او د تولیداتو د کمیدو لامل ګرځي. په همدې حال کې ځایي چارواکي د کورنیو تولیداتو د زیاتېدو په موخه د با کیفیته دانو د برابرېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي. که څه هم دغه ورځې د هرات په بازارونو کې د چرګانو د غوښې بیه راټیټه شوې، خو یو شمېر فارم لرونکي په دغه ولایت کې د چرګانو لا ښې روزنې لپاره د با کیفیته دانو پر برابرېدو ټینګار کوي. دوی وایي چې کم کیفیته دانې په بازارونو کې د چرګانو پر تولیداتو او د بیې پر لوړېدو یې منفي اغیزه کوي. دانه‌ها مثلا 100% تاثیر داره روی مرغا، چون همه چیز از اینا با همین دانه چه میشه، داروهای به کیفیت مثلا وارد بازار میشه، اینا استفاده میکنه، دواهای به کیفیت، سویای به کیفیت، خلاصه ذرت‌های به کیفیت اینا استفاده میکنه. در مرغداری تمام ما نیستیم، مثلا چند نفر سر کار میشه. از این طریق باید مسئولینی که در این راستا هست باید توجه جدی داشته باشه، باید حمایت کنه از کسایی که همچین کار را آغاز میکنه، باید از اونا حمایت کنه. په همدې حال کې د هرات د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دمګړې په دغه ولایت کې د دانو تولید څو کارخونې فعالې دي او د با کیفیته دانو تولید او د چرګانو د غوښې تولید زیاتېدو لپاره هڅې روانې دي. زیادتر پیداوار یا تولید مثل جواری، مثل بالاخره جو، بسیاری چیزهایی که به دانه مرغ چی میشه از خود و کشاورزی خود هرات به دست میاد. روی هم رفته ما پیش بینی میکنیم که انشالله تا چند سال آینده ما بتونیم همین در قسمت دانه مرغ هم مثل مرغ امروز فعلا گوشت بسیار پیمانی وسیع به خود کفایت رسیدیم، ما بتونیم خودکفا باشیم. د سیمه ییزو مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په هرات کې د چرګانو څه باندې 800 فارمونه فعالیت لري چې هره ورځ نږدې 2.5 میلیونه د چرګانو هګۍ تولید او بازار ته وړاندې کوي. دا و د دې مهال خبري ټولګه په پای کې هم د سبا هوا حالات واورئ. په الله مسپارم ښې شېبې ولرئ.